الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. قدرمن ورونو یو ضروري مسله چې بعضې محترم ورونه یا محترمې خویندې د هغه څخه غافله دي، هغه دا چې کله کله د بعضې خویندو په غاړې کې داسې لاکټ یا داسې امیل وي چې په هغه کې د رب العزت جل جلاله یو نوم یا په هغه کې یو آیات یا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو نوم دا لیکلی وي. همداشان د بعضې ورونو ګوتمۍ په ګوته وي، په هغه ګوتمۍ کې یا د الله رب العزت کوم نوم وي چې یا الله یا الجبار یا الحکیم یا الکریم یا الرحمن یا الرحیم جل جلاله، یا همداشان د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یو نوم ورباندې لیکلی وي، نو دوی هغه زنانه د دغې خپلې امیل یا لاکټ سره او دا ورونه د دې ګوتمۍ سره چې په هغې کې نقش وي بیت الخلا ته یا تشناب ته یا هم لټرین ته ورتلل ډېره ګناه لري، مکروه کار دی. امام ابن عابدین الشامی الحرفی رحمه الله دا مسله په رد المحتار کې لیکلې ده او دغه شان بحر الرعیق کې راځي او الفتاوی الهندیه کې راځي چې دا بالکل مکروه ده. نو پکار ده چې یو ځل خو د دې سره احتیاط وسي، داسې ګوتمۍ استعمالول نه دي پکار یا داسې لاکټ او امیل استعمالول نه دي پکار چې څوک یې ساتنه نسي کولی. خو که یو خور دغسې لاکټ یا امیل د تبرک لپاره استعمالوي یا یو ورور داسې ګوتمۍ د تبرک لپاره استعمالوي چې په هغه کې یو نقش وي د الله جل جلاله د نامه یا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نوم یا د یو قرآني آیت، نو باید بیا د هغه سره ډېر احتیاط وکړل سي، بې ادبي ونه سي. نو مثال کله کله داسې وي چې هغه لاس څوک تر ځان لاندې کړي چې په هغه باندې دا ګوتمۍ وي، کله کله هغه لاکټ تر ځان لاندې سي، د سټو خواته ولاړ سي، نو دې کې سخته بې ادبي ورسره راځي. او دغه شان مردارو ځایونو ته لکه لیټرین لکه د شناب بیت الخلا دې ته ورتلل دا ټوله بې ادبي ده ورسره. نو یعنې د دغه اودسمات په وخت کې له ګوتې یا مثال له غاړې هغه امیل کاږي او د خوب په وخت کې د خپل سر ته یا بل ځای ږدي، دغه یو څه احتیاط یې ورسره کوي. که چیرې احتیاط ورسره ونه سي او د دې د الله تعالی جل جلاله د نامه یا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د نامه یا د قرآن عظیم شان د یو آیت بې ادبي وسي، نو دغه بې ادبي یې ډېر غټ تاوان دی، ډېره د خسران او ډېره د بدبختۍ خبره ده. باید هر مسلمان و دغه مسئلې ته فکر او سوچ وکوي او عمل ورباندې وکوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.